بسم الله الرحمن الرحیم. په نن سبق کې به مونږ د فعل تعریف او وضاحت وکړو. دارنګې د فعل څلور قسمونه به ووایو چې ماضي، مضارع، امر او نهي ده. دا شان تعریف د حرف به وکړو او ورسره وضاحت او دارنګې د دې حرف تقسیم به وکړو. دوه اقسام د حرف هغه به ذکر کړو. نو په نن سبق کې ټولې دا څلور خبرې ذکر کیږي. په تیر سبق کې مونږه دا خبره ویلې وه چې کلمه دا په درې ډوله باندې ده، په درې قسمه باندې ده. مونږ ویلي وو کلمه څه ته ویلی کیږي. کلمه دا هغه یو لفظ ته ویلی کیږي چې په یوه معنا باندې دلالت کوي. بیا د کلمې تقسیم مو کړی و چې کلمه دا بیا په درې قسمه ده. اول اسم، دوهم فعل او دریم حرف. د اسم وضاحت په تیر سبق کې ذکر شو چې د دې اسم درې قسمونه وه. یو جامد، دوهم مصدر او دریم مشتق. د دې درې واړو مکمل وضاحت هغه ذکر شو. په نن سبق کې به مونږه د کلمې د دوهم قسم او د دریم قسم د دې بیان او وضاحت وکړو چې فعل څه ته ویلی کیږي او حرف څه ته ویلی کیږي. دارنګې فعل په څو قسمه دی او دارنګې حرف دا په څو قسمه دی. د دې بیان او وضاحت په نن سبق کې ذکر کوو. نو اول نمبر خبره زمونږه د فعل تعریف دی په نن سبق کې چې فعل څه ته ویلی کیږي. فعل دا هغه کلمې ته ویلی کیږي چې د هغه معنا د بلې کلمې د یو ځای کولو نه بغیر معلومیږي او په هغې کې د درې زمانو نه یوه زمانه هم وي. هماغه شان تعریف یې دی لکه څنګه چې د اسم و، خو لږ فرق دی. هلته زمانه نه وي او دلته زمانه وي. په اسم کې به زمانه نه وي، هغه هم په خپله معنا باندې په خپله دلالت کوي، خپله معنا په خپله کوي. د هغه لفظ نه د هغې لفظ چې کومه معنا د هغه معلومیږي، د بلې کلمې د یو ځای کولو ته ضرورت او احتیاج نه لري. همدغه شان فعل هم دی، خو فعل کې به ورسره څه شی هم وي؟ زمانه به هم وي. په درې زمانو کې به یوه زمانه ورسره خامخا موجوده وي. نو فعل څه ته ویلی کیږي؟ فعل د هغه کلمه ده چې د هغې معنا د بلې کلمې د یو ځای کولو نه بغیر معلومیږي او د درې زمانو نه یوه زمانه هم پکې خامخا موجود وي. دې ته فعل ویلی کیږي. یعنې هغه خپله معنا په خپله ښیي. په دې خپلې معنا ورکولو کې، په دې خپلې معنا ښودلو کې، په دې خپلې معنا باندې دلالت کولو کې بلې کلمې ته محتاج نه وي. داسې نه وي چې تر څو پورې د دې سره یوه بله کلمه میلاو نشي، یو ځای نشي، تر هغه پورې دا خپله معنا ورکوي. داسې نه وي، بلکې دا خپله معنا په خپله ورکوي، خپله معنا په خپله ښیي. د دې نه د دې معنا په خپله معلومیږي د بلې کلمې د یو ځای کولو نه بغیر، او په دې کې د درې زمانو نه یوه زمانه هم څه وي؟ موجود وي. مثال د دې فعل دی مونږ سره لکه مثال ضربه. ضربه دا د فعل مثال دی. ضربه دا لفظ چې دی دا اوس په خپله معنا باندې په خپله دلالت کوي. د دې لفظ نه د دې چې کومه معنا ده هغه معلومیږي. دا خپله معنا په خپله ښیي. د خپلې معنا ورکولو کې د بلې کلمې یو ځای کولو ته ضرورت دغه ضربه نه لري. او دارنګې په دې کې د درې زمانو نه یوه زمانه هم شته ده. خو د ضربه معنا ده هغه یو سړي وهل کړي وه. اوس دا وهل چې دی دا د وهلو معنا دا د دې ضربه نه معلومیږي. دا ضربه پرې دلالت کوي. دارنګې د دې ضربه نه یوه زمانه هم معلومیږي چې هغه تیره شوې زمانه ده.
چې هغه یو سړي وهل کړي وه. اوس دا ضربه دا خپله معنا په خپله هم ښیي، په خپلې معنا باندې په خپله هم دلالت کوي، او دارنګې د درې زمانونو یوه زمانه هم پکې شته ده چې هغه ماضي زمانه ده، تېره شوې زمانه ده. دې ته څه ویلی کېږي؟ فعل ویلی کېږي. دا اولنۍ خبره په نن سبق کې زموږ سره وه. دوهم نمبر خبره به درته د دې فعل تقسیم وکړي چې دغه فعل دا فعل بیا دی په 4 قسمه باندې. یو ماضي، دوهم مضارع، دریم امر، څلورم نهي. دا فعل دا بیا په څو قسمه دی؟ په 4 قسمه دی. یو ماضي، دوهم مضارع، دریم امر، څلورم نهي. ماضي دا خو تیرې شوې زمانې ته ویلی کېږي. دې تعریفونه په علم الصرف کې را روان هم دي. مضارع چې هغه په موجوده زمانه باندې دلالت کوي یا را روانې زمانه باندې دلالت کوي. امر په دې کې د یو کار کولو حکم وي. نهي په دې کې د یو کار نه د منې حکم وي. صحیح شو؟ امر کې د یو کار کولو حکم او په نهي کې د یو کار نه منع وي. نو د دې تعریفونه او وضاحت انشاءالله په علم الصرف کې به هغه ووایو. صرف دومره اوس تاسو پرې ځان پوه کړئ. دا په نن سبق کې موږ سره دوهم نمبر خبره وه. اول د فعل تعریف، دا اول نمبر خبره چې دا فعل دا د کلمې دوهم قسم دی. دوهم نمبر خبره د دې فعل 4 قسمونه چې دا فعل دا بیا په 4 ډوله دی، په 4 قسمه. یو ماضي، دوهم مضارع، دریم امر، څلورم نهي. دریم نمبر خبره په نن سبق کې زموږ سره هغه د حرف تعریف دی. حرف څه ته ویلی کېږي؟ حرف دا هم د کلمې قسم دی، دریم قسم دی. حرف دا هغې کلمې ته ویلی کېږي چې هغه خپله معنا د بلې کلمې د یو ځای کولو نه بغیر نه ورکوي. خپله معنا د بلې کلمې د یو ځای کولو نه بغیر نه ورکوي. معنا یې وي، خپله معنا لري، خو دغه خپله معنا باندې تر هغه پورې دلالت نه کوي، دا خپله معنا تر هغه پورې نه ښیي، د دې نه د دې معنا تر هغه پورې نه معلومیږي تر څو پورې چې د دې حرف سره یو بل لفظ نه وي یو ځای شوي. یا به اسم ورسره یو ځای وي یا به فعل ورسره یو ځای وي. په دې دوو کې چې کوم یو ورسره یو ځای شو بیا چې دی دا خپله معنا ورکوي، خپلې معنا باندې دلالت کوي او د دې نه بیا د دې معنا معلومیږي. تعریف لاندې علامه صاحب هم کړی دی. حرف مو پېژنه. حرف چې هغه تر هغه پورې خپله معنا نه ورکوي تر څو پورې چې د هغه سره یو بل لفظ نه وي یو ځای شوی. د بل لفظ د یو ځای کېدلو نه بغیر دا خپله معنا نه ورکوي. معنا یي، خپله یو معنا لري خو هغه معنا نه ورکوي. مثلا موږ سره د من دا اوس حرف دی، د دې معنا خپله ابتدا ده. معنا یې خپله څه شی؟ ابتدا یا ساخه یا دا، صرف ده. اوس تر څو پورې چې د دې من سره یو بل اسم یا فعل نه وي یو ځای شوی تر هغه پورې دا خپله معنا نه ورکوي. کله چې د دې سره اسم یو ځای شي نو بیا چې دی دا خپله معنا ورکوي. مثلا خرج زید من الدار. خرج زید من الدار. خرج زید من الدار. زید د کور نه ووته. د زید د وتلو ابتدا هغه د کوم ځای نه شوې ده؟ د کور نه. صحیح شو؟ نو تر څو پورې چې د دې من سره دار نه وي یو ځای شوي
نو دا تر هغه پورې دا خپله معنا نه ورکوي، په دې خپلې معنا باندې دا دلالت نه کوي، د دې نه د دې من نه د دې د هغه د ابتدا معنا نه معلومېږي. صحیح شو. دغه حرف چې دی دا حرف دا بیا چې دی په دوه قسمه باندې دی. دا حرف بیا په څو قسمه دی؟ په دوه قسمه باندې دی. یو ته ویلی کېږي عامله، دا څلورم نمبر خبره په نن سبا کې ده. دوهم ته ویلی کېږي غیر عامله. دا حرف بیا په څو قسمه دی؟ په دوه قسمه. یو ته ویلی کېږي عامله، دوهم ته ویلی کېږي غیر عامله. عامله دا هغه حرف ته ویلی کېږي چې هغه په یو لفظ کې څه نه څه عمل کوي، په یو لفظ کې څه کوي؟ څه نه څه عمل خامخا کوي. او غیر عامله دا هغې ته ویلی کېږي چې هغه په لفظ کې څه عمل نه کوي، په لفظ کې څه کوي؟ څه عمل نه کوي. د عامله مثال هم دغه دی، لکه زید من الدار، دا من چې دی حرف دی، دا اوس عامله دی، حرف عامله دی. ولې؟ ځکه ده په دې دار کې چې دی عمل کړی دی، دې ته یې زیر ورکړی دی، کسرې ورکړی دی، مجرور کړی دی. غیر عامله لکه زید و عمر، دا اوس چې دی عمل نه کوي، دلته دا زید او عمر د دې په منځ کې چې کوم دا زید و عمر دا واو چې کوم دی، دا واو دا چې دی غیر عامله دی، دا عمل نه کوي. صحیح شو. نو دا و نننی سبق. نو نن سبق کې موږ څو خبرې ویلې؟ څلور خبرې. اول د فعل تعریف او وضاحت مو وکړه. دوهم نمبر خبره بیا د فعل تقسیم مو وکړه چې فعل په څلور قسمه دی، په څلور ډوله، ماضي، مضارع، امر او نهي. بیا دریم نمبر خبره د حرف تعریف مو وکړه چې حرف څه ته ویلی کېږي. څلورم نمبر خبره د دې حرف تقسیم مو وکړه چې دا حرف چې دی دا په دوه قسمه دی، یو ته ویلی کېږي عامله، دوهم ته ویلی کېږي غیر عامله. دا اوس زموږ نننی سبق. اوس راځئ دا په کتاب کې ووایو. ګورئ، اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي، فعل هغه کلمه ده چې معنا یې د بلې کلمې له یو ځایوالي پرته معلومیږي، د هغې معنا د بلې کلمې د یو ځای کولو نه بغیر معلومیږي. صحیح شو. او دی به د درې زمانو ماضي، حال او استقبال څخه تر یوې پورې تړلی وي. یعنی په دغې فعل کې به د درې زمانو نه یوه زمانه هم موجود وي، یا به پکې ماضي زمانه وي، تېره شوې زمانه، یا به موجوده زمانه وي چې حال ورته ویلی کېږي، یا به راتلونکې زمانه وي، استقبال زمانه به وي. د دې درې زمانو نه به یوه زمانه هم پکې وي، لکه نصره، ینصرو، دارنګې او ضربه، یضرب. نصره اوس چې دی هغه یو سړي مدد کړی و. اوس دا نصره دغه لفظ دا په خپله معنا باندې دلالت کوي، د بلې کلمې د یو ځای کولو ته ضرورت نه لري چې تر څو پورې بله کلمه ورسره نه وي یو ځای شوي تر هغه پورې دا معنا نه ورکوي. نه، داسې نه دی، خپله معنا ورکوي مدد کول. او زمانه هم پکې شوې ده، کړی و تېره شوې زمانه کې، نو په تېره شوې زمانه باندې دلالت کوي. ینصرو دا په موجوده زمانه باندې یا په راتلونکې زمانه باندې دلالت کوي. دارنګې هغه زمانه هم ده پکې، او دارنګې په مدد په خپلې معنا باندې هم دلالت کوي. دارنګې ضربه یضربو هم دی. نو تاسو ته به څنګه پته لګي چې په دې کې ماضي ده او ماضي زمانه ده، په دې کې موجوده زمانه ده یا راتلونکې زمانه ده؟ نو انشاءالله دا په علم الصرف کې به دا موږ ووایو، ورخطا کېږئ ما دې ته. دوهم نمبر خبره په نن سبق کې موږ سره وه د فعل تقسیم. نو دا دوهم نمبر خبره ذکر کوي. فعل په څلور ډوله دی. فعل په څو قسمه دی؟ په څلور قسمه دی. اول ماضي، دوهم مضارع، دریم امر، څلورم نهي. د دو تعریفونه په علم الصرف کې بیان شوي دي. د دې ماضي، مضارع، امر او نهي تعریفونه وایي په علم الصرف کې هغه ذکر شوي دي، بیان شوي دي. انشاءالله موږ به وموایو. دریم نمبر خبره زموږ سره وه د حرف تعریف. حرف څه ته ویلی کېږي؟ حرف هغه کلمه ده چې معنا یې د بلې کلمې سره له یو ځایوالي پرته نه معلومیږي، تر څو پورې چې د دې حرف سره بله یوه کلمه نه وي یو ځای کړی شوي، نو تر هغه پورې دا خپله معنا نه ورکوي. صحیح شو. خپله معنا یې وي خو په دغې معنا باندې تر هغه پورې دلالت نه کوي، دا خپله معنا تر هغه پورې نه ښیي تر څو پورې چې یو بله کلمه ورسره نه وي یو ځای شوي، لکه من او فی، چې تر څو پورې
له دې حرفونو سره کوم اسم یا فعل یو ځای نشي نو معنا ورڅخه نه حاصلېږي. د دې من او فی سره چې تر څو پورې یو بل لفظ که هغه اسم وي که فعل نه وي یو ځای شوی تر هغه پورې دا خپله معنا نه ورکوي. کومه معنا چې د په هغې باندې دلالت نه کوي هغه معنا ترې نه معلومیږي. لکه خرج زید من الدار، دارنګې دخل عمرو فی المسجد، زید د کور نه ووته، دخل عمرو فی المسجد، عمر په مسجد کې داخل شو. کې دا د فی معنا ده، کې یا په. نو په دې په او کې باندې دا فی دا تر هغه پورې دلالت نه کوي، دغه معنا تر هغه پورې نه ورکوي تر څو پورې چې د دې فی سره بل یو اسم نه وي یو ځای شوی. اوس دلته دخل عمرو فی المسجد، په مسجد کې اوس معنا ورکړله. څلورم نمبر خبره موږ سره نن سبق کې وه چې د دې حرف تقسیم به درته وکړي. نو دا درته کوي حرف په دوه ډوله دی. حرف په څو قسمه دی؟ په دوه قسمه باندې دی. یو عامل، دوهم غیر عامل. عامل چې په یو لفظ کې عمل کوي، دوهم غیر عامل چې هغه په یو لفظ کې عمل نه کوي. دې بحث او وضاحت دا هم وروسته انشاءالله مکمل په تفصیل سره را روان دی. دا نننی سبق چې د فعل تعریف مو اول پکې وکړو، بیا د فعل تقسیم مو وکړو چې په څلور قسمه دی، یو ماضي، دوهم مضارع، دریم امر، څلورم نهي. دریم نمبر خبره د حرف تعریف، څلورم نمبر خبره د حرف تقسیم چې حرف په دوه قسمه دی، په دوه ډوله دی، یو عامل، دوهم